ناوې ته پنځه خبرې. ځوان چې کله واده وکړ نو په لومړۍ شپه یې خپلې مېرمنې ته داسې نصیحتونه وکړل: زما پنځه خبرې واوره او تل یې در سره په یاد ولره. لومړی خبره دا چې زما د مور او پلار قدر او خدمت کوه، او بل دا چې زه له تا سره ډېره زیاته مینه لرم، نو له همدې کبله مې له تا سره واده وکړ او دې کور ته مې راویستلې. که چیرې ما له تا سره مینه نه درلوده نو هیڅکله مې له تا سره واده نه کوه. دوهمه خبره دا چې په یاد ولره زه انسان یم، فرښته نه یم. که کوم وخت له ما څخه تېروتنه کېدله نو سترګې پرې پټې کړه او بښنه وکړه. ځکه له انسان څخه وخت نه وخت وړې تېروتنې کیږي، نو هیله ده چې په وړو خبرو باندې خپل زړه بد نه کړې. درېیمه خبره دا چې که چیرې زه کوم وخت غصه اوسم نو ما ته د غصې په وخت کې ځوابونه مه راکوه. ځکه که چیرې خاوند غصه اوسي او په دې وخت کې میرمن هم په ځوابونو پیل وکړي نو دا حالت د خاوند او میرمن د اړیکو لپاره ناوړه پایلې لرلی شي. که زه غصه وم نو ته له حوصلې او آرامو مغزو کار واخله. که چیرې ته غصه وې نو بیا به زه له حوصلې کار اخلم، ځکه په یو وخت کې د دواړو له طرفه غصه او ځوابونه ورکول د واده په اړیکه ناوړه پایله شیندلی شي. څلورمه خبره دا چې ما سره د هر ډول راز او نیاز خبرې کولی شي، خو د چا ګیلې، شکونه او شکایتونه مه راته بیانوه. ځکه د میرمن او خاوند ژوند تر ډېره خوږ وي، خو د خوښې خبرې، د اندرور خبرې او د فلانۍ خبرې د دوی په خوږ ژوند کې زهر شیندي. نو د همدې لپاره تر ډېره حده له ګیلو او شکایتونو څخه پرهیز وکړه. پنځمه خبره دا چې زړه یو دی، یا خو په دې کې مینه ځای کیدی شي او یا ممکن نفرت ځای پیدا کړي. په یو وخت کې دا دواړه شیان په زړه کې نشي اوسېدلی. که چیرې په تېروتنې کې زما کومه خبره پر تا بده ولګېده نو په زړه کې یې مه ساته، ما سره د زړه له اخلاص خبرې کوه. په زړه کې د بدو خبرو ته ځای مه ورکوه، ځکه کله چې انسان په زړه کې وړو بدو خبرو او خاطرو ته ځای ورکړي نو یو ورځ هغه انسان د شیطان د وسوسو ښکار شي او په زړه کې د مینې پر ځای نفرتونه ځای پیدا کړي. نو کله چې په یوه اړیکه کې نفرتونه پیدا شي هغه اړیکه بیا تر ډیره دوام نه مومي. یعنی چې نفرت پیدا شي بیا خاوند د میرمن او میرمن د خاوند په مرګ او ورکېدو خوشحاله وي. نو ځکه په زړه کې دې نفرت ته ځای مه ورکوه. یو څو وخت ژوند دی، ښه په مینه محبت یې راسره تیر کړه.